دا د غمونو د خفګان میاشت نه ده. دا یاد ساتل پکار دی چې یو مسلمان د پاره په شریعت کې د غم د پاره چې یو څوک وفات شي 3 ورځې پکار دی. 100 ورځې 3 ورځې 3 روز غم 3 روز ماتم. اما کله یو ښځه میړه وفات شي نو بیا هغې دپاره 4 میاشتې 10 ورځې ماتم او غم دی. هغې دپاره 4 میاشتې 10 ورځې. اما نور عام انسانان پلار وفات شي، زوی وفات شي، ورور وفات شي، تره وفات شي، خپل خپلوان د 3 ورځو نه زیات ماتم او غم کول دا جایز نه دی. 30 روز به زیاد غم و ماتم درست نیست. اما به این عقیده بودن که این ماه محرم ماه مصیبت ها و ماه ماتم هست، این هم درست نیست و یگان تا عقیده دارند این عروسی نمیکنه اشتباه است. این عقاید خود ساخته است که از خود جور میکنه، نمیفهم که از کجا میگیرن این مسائل را. این درست نیست. در ماه محرم مثل دیگر ماه ها نرمال باید پیش بریم، کارای ما نرمال پیش برا، هیچ کدام مشکل ندارد. دی عروسی کردن، دی که واده کول، دی که خادی کول، کوژده کول، اس مشکل نه لري، ټول جایز دی پکې.